السلام علیکم دوستانو د مسټر افغان چینل ته ښه راغلاست. دوستانو په تیر درس کې مونږه ټي آی او ویل یعنی شین. دوستانو ټي آی او هم د شین لپاره ولاړو او نن ټي آی ای وای دا هم د شین لپاره ولاړ دی. ټي آی ای دا د شین غږ لري یا د شین اواز کوي. ټي آی ای شین presidential ولسمشري residential د استوګنځای presidential ولسمشري. The presidential election in Afghanistan was very bad. The presidential election in Afghanistan was very bad. په افغانستان کې د ولسمشرۍ ټاکنې ډېرې خراب وې. Election in Afghanistan was very bad. په افغانستان کې د ولسمشرۍ ټاکنې ډېرې خراب وې. The presidential دوستانو دلته زموږ مقصد له شین سره دی چې شین وپېژنو. لکه په دې سنټنس یا په دې جمله کې د presidential election دوستانو په الیکشن کې هم شین شته. election in Afghanistan was very bad لیکن که فرق یې دا ده دلته ټي آی او ده او دلته ټي آی ای ده. presidential election in Afghanistan was very bad. په افغانستان کې د ولسمشرۍ ټاکنې ډېرې خراب وې. residential د استوګنځای. Sir, where is your native residential place? Sir, where is your native residential place? ښاغلیه یا محترمه ستاسو اصلي استوګنځی چېرته دی؟ دوستانو دا و د نن ورځو درس. الله دې وکړي ستاسو د خوښې وړ وګرځېږي. چینل د سره لایک سبسکرایب او شیر کړئ.